کیسه دغزوی ته راغلله چې آخر زه پولیس یم او دا د مو مشر ده زه یې داسې ځوان پورې نیولی یم موږ غواړي څه شی 1 پوینټ ایجنډا راووتله چې موږ امن غواړي ایغ امن دپاره لازمه خبره ده چې په جمع غفیر شه خبره نه کېږي ایغ جمع غفیر نه بیا موږ د پولیس او د عوامو نمائندگان نه یوه کمیټي جوړه کړه دغه انجمن تاجران برادری مشوروں نے موږ ته وویل چې تاسې کمیټي یې جوړایې تاسې پسې موږ امندان ده موږ دا ورته وویل چې نه تاسې مې مشورونه وسته تاسې مخکې شئ موږ در پسې امندان ده په هر کیف دی وویل چې تاسې سیک خوښ وي موږ دا ورته وویل چې تاسې تاجر برادری داغه و د چې کوم نوست از موجود مشرون وي هغه نه موږ سیک اسون دا وخوستل و د پولیس ملګري یې په موږ باندې اعتماد وکړو موږ سره کښېنستلي او مل بیټ کر فرسٹ آف آل موږ دا مطالبې جوړې کړې بیا په دغه مطالبې شه موږ دا وړي نه چې دا د یو بدن د موتوالو سینه دي دا یو لوس مې چي بل مې نه ځنیم کړای جونیئر وی شک نشته پشه خو به غیرت نه ده پښتین ده په مو غیرت کوي په پولیس ډپارټمنټ غیرت کوي او په عوامو غیرت کوي دغه ویل چې میژه د مطالبه شه س اډ کول غوړي میژه هغه اډ کړل میژه دا مطالبه افسرانو طرف نه چې میژ سره چار هفته وکړه میژه ته پیش کړي چې کله موږ دا مطالبه پیر صاحب ته پیش کوله او هغه نه مخشه په مو یو سوال وشو چې آیا توسه دا کسون چې د دغه کاغذ لوندې مو سره کښنی ہے با اختیار اوستا موږ دغه خلک منتخب کړی وي موږ یو بل سره وکتل مو جمشید حضرت الله بھائی صفت الله بھائی میجو ول چې میجو بالکل با اختیار آئی دا مطالبه شه میجو با اختیار آئی دو ول چې چلو بسم الله به مو تل چې ناجی استو وګړه تا با اختیار ہے اونو خو دې پتا وکړه تا با اختیار ہے دو ول چې زه په دغه مطالبه با اختیار آئی او کتو سے ترمیم کایې یا ایزادګي کایې پاشا با اختیار آئی میش سره کښېنستلي صرف تو سے تا دشکوره کوم زه چې بیا بار بار بیانوم شل وره مې بیان دی دا وینه دا ټیک مارک مې ورکړی وی کنه په یوې مطالبه باندې مې جوړ کړلې یو منټ دا بیان دی سه وره مې بیان کړی په یوې مطالبه باندې مې جوړ کړلې مې سره ډی پی او صاحب پیغه لبای کوول مستر سره پتاو شو جمشید و مو سره و شاجی صاحب سره صفات سره دا پتاو شلا مو جمشید ته ویل چې میش دا وډینا داسې دی چې دغه نمائندګي په چارلو میش یو صفات کو یو جمشید کو او یو مې دی نه بل ملګرو څه نه مې شیر اسلام خان مې که امه سو ورلا جل میشته داسې وویل شل چې دا مطالبه ما منظور دي چې د توسه دغه ملګری ہے کا ذاتی وی پولیس ته ډېر تکلیفات دي کنه او که اجتماعي وی وخت اجتماعي دا مو هغه منظور دي میرز بیا توسه ته یو کیسه کوي چې د پرین د ورځې نه زه چې خبره سٹارټ کوم اول زه دا خبره کوم چې زه ټول نه اول د توسه د زړه د تال نه شکریا ادا کوم زه پښتین یم زه چیرې دا سیوا نامعقوله خبره نه کوم چې په هغه باندې مو تا خپل پښتیر ورته کېږي زه بیا میش پولیس مسله ده میش بیا توسه د ځون نه قطعا نه جدا کوي دا دوالو سینای پولیس اور عوام دا دوالو سینای بیا میشتو سے تروغلی
ځکه ډي پي او سره کښېنیا تو ورسره وې ډي پي او مو سره په خپل اختیار لوندې چې زه وایي چې زه با اختیار یم ټولې مطالبې تسلیمې کړې میش دا خبره ستاسو ته راوړله ځکه چې مو سره چې مو مطالبې تسلیمې شي او سره داس په دغه سټرایک شي مو بنیادی نکته دغه وي نو میش تاسو ته راغلي ځکه چې پرین ته په مو ننګ کړه ده نن زه تو دغسې نه ویئ چې مو مسله حل کړه زه تو ته پیلوړ یم میش دا خبره راوړله تاسو ته مې بیان کړله دا سچویشن ده جمعه مبارک ورځ دو اس مزید تاسو میش رهنمایي وکړي اجازه شته رشي صاحب نره پرشي سمرا ملګری دي مش کپارینر واتلی تو تر واتلی چې ته مطمئن وې تو سره چې کوم مطالبات مې غدیر سره چې ته مطمئن یې مې ان شاء الله دا ټول د سره د سره لا بیکتا مې جو پتا شه هیڅ قسم سے غنښتا مې جو نه ته پور واتلی سبو بیا ته پور وروزي هغه بعد بیا وروزي ځکه چې زه پولیس نام پولیس چې مودا سے فورس ہے ډیسپلین فورس تا عوامي چې تاسو ذاتی مفاد دی په یا ذاتی غدو یو فورس تا یو علاقه ته تو امن غوښته ده چې ته مطمئن وې او ته مطالبات تسلیم وي ان شاء الله ز په خپل او ان شاء الله ز خپل مشرونه د ټکا کوم چې میرا در په شامین ده سجاد خانم میر در په شامین ده چې ته مطمئن وې میر در په شامین ده میر داینه ته سراسي میر مسائل جوړای میر کریټ کاینا میر مسائل ختمای نه راکته خبره کوي بسم الله الرحمن الرحیم میرا پارینا په پولیس ویلوړوي نه په ویلوړي او چې سبا امیش په پولیس وی میرو بیا داري او چې امیش پولیس مطمئن وي او د امیر مطالبه منلې شوې زوی چې بلانه رغه خبره بلانه شته دغه نه تاسو نه جوړېږي چې مش په ګرمي خلک وای پولیس وای اوس تقریر کوي مش چار مطالبه منلې چې مش سره مطالبه منلې شوې مو پولیس اګریوي مش د تاسو سره انجمن تاجران بالکل متفق سمات خانه زه یې عرض کوم چې دا چې کومه شوې ده کنه دا خو اس پی صاحب په ځون په زړه لوسي شاده کدای شي د اس پی صاحب سبب بل ورځ بدل شدغه تاسو قانوني شکل اور کدای شي په دغه زو را ساده چې ابا مرتبه پر چې اس پی صاحب لوټ شي د ما دا لوټ راځي چې څنګه قانوني شکل اور کدای شي جی جی دا تاسو چې کومه خبره وکړه دا شای میش پر ریټن شروع والی دا ریټن شروع والی هم د ډي پی او سټمپ ډي پی او سټمپ دا معاهده باندې دا ډي پی او سټمپ ډي پی او چې ډي پی او سي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قریشی صاحب خبره ونه سره ویره پرین تولی چې دا په اسټامونه لیکي تاسو مې ویلي دي دا د تو مطالبه مې پرین سره تکړی و دغه غونډه چې داغه معاهده چې د قریشی صاحب په لوشري دا مې سره په اسټام ډي پی او صاحب او ډي سي صاحب ته دي سیمرا افسرون دی بلا و امیر تاجر برادری و تین د پولیس ول افسرون جری دا ټول د تحت پکای دا د دې د پرایه قانون شو کسبوتا چیرې سي پولیو مسراویلی وی چې پولیو ختم دو ٹھیک شو پولیو میں پیغټ اعلان کړو امید ده مو بذات خود امانډای ماده چې شټر ډاون هړتال وی و د ټول مارکیټ تاجر برادری دا غلام کې بعد اخره تاسو پر حاجت به بیمور شو ډاکټر تاب شلوړ په مداسه ویل چې کلا چې مشتو سیوا مشوره کوي دا نو مینا قریشی صاحب ته ولیکا ټول چې په کلا مشتو ته په یو دی کې ځنه ملګری ودا سای چې یا به ضرورت وي یا به مړ ګډ وي یا بل څه وي او چې مشته دانو مونږه کا سون چې سنجیدا کا سون چې مسلې په حل پیړي میر دې بګاړ دې پر نه وروتل میر دې مسالې دې حل دې پر میر دې کا سونه په زړې دې پټي دې لګولې خلک
شکل قریشی صاحب دغه ودا پولیس غوي چې سه میرنا آزاد وسته تجربه برادر د خپل تجارت تصیب میټ پاتاونه دي امبر راته د اخري قدم راته سرایو اخري وینه راته میټ ملګری دا یو منټو ځکه چې بیا د بیمه دا خبره ملک چې وکړه ډایرکټلی وکړه ناصر خان چې کوم څه ته ویل ډایرکټلی خبره وکړه میزه کاشپای کاورجی میزه ان شاء الله ته ته بدوري یو سوال مې دا ملګری لسکیو ور پسند چې سره پرین موجی اسیټی ډیول ته واویل کته څه خواشای دغه نه هټ کړ ا د میز د پسونی رسول الله ک اچره د دې سره غوشي میز د باندې د سلوش 50 کا سون شپته کا سون دې ډېر خدا باندې سي چې کیم دي چې په میسینګ پرسن شدي چې کیم یې غني ګوره میشتای په لوس شي یان کچره د یو مطالبه د میز د پسونول ورشي دغه خلک به ټول عمر دا وکونه اوخلی سر پرین مقصد هم تیار روغله شپې 10 بجې 10:30 بجې روغلی چې ټي اس پی داسې وول چې ته متعلق وروړه چې کوم کسان مو څنګه ای چې کوم به ګناه یا وتا دوت کو چې کوم ګناه ګوري عدالت ته تپ بالکل دا شوې ده دا پرین د شپې شو دا شوې ده ګوري وای چې کچاري ته دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دمو د پولیس ډیر ننګلیه زونونه او دمو ډیر ننګلیه او غیرتی مشرونه السلام علیکم ملګری هو تقریبا د پرین میش چې داسې ویلوړی آی میش د خپل پولیس ډپارټمنټ سره ویلوړی بالکل داسې دوه چې میش ان شاء الله چې د باندې د امن خبرای د ولوس د امن خبرای ان شاء الله چې میش په فرنٹ لاین د میش د مشریانو ستا سمات خان ان شاء الله چې میش وکالا ټیم یا د وکالا ملګری یا روغلی دي ان شاء الله چې میش په کچاري شاه بالکل فل فلیج سپورټ کوي چې د کوم خبرای ان شاء الله بل خبره دا دو چې داسې سلیم له خبره وکړه چې دغه کیمه مطالبه چې دی چې آیا سبو د ډي پی او چینج کېږي ډي آی جی و د دغه زینا سی دا وې میش مستقبل شاده له حامل وی کدغه ډي پی او د ډي آی جی را سوي به دا بیا ختمېږي ځکه چې دا کنفرم کیونه چې سبو د ډي پی او نوي به بل ډي پی او درته وی چې یار زه په دغه شنو د اګریمنت هم نه در سره کړه ډي آی جی ته وی چې مو هم در سره کړه ځکه چې دا قانوني و آئینی خبره ده بل د میسینګ پرسن خبره دغه غلام کباس خان وکړه خو د ډېر ورځې نه د ډېر ټیم نامیش فایلینا تقریبا زوی چې د په چیمبر اف کامرس افیس شوی فایل نه زوی چې تقریبا په زریل یا په دی په کافي شوی زین یا فایل نه دمر ډېر شل خو یو میسینګ پرسن آی تھنک مو ته پتا نشته چې دته یو مل ټیک تو جی داسې دو چې په 4 دو په یو دوه نه ډېر ټیم شو چې ایس یې په سویدي په زریدي چې تقریبا په سوي خو د ملګری خلاص کړی و بل خبره دغه دو چې میژه د ځکه د مطالبه د په 4 د توسې د پولیس زمور ملګری و د نه د دې زونون چې کیندي په 4 دغه دو چې د دغه نه سرنګي ای باندې پاسونو او تر د اول ورځ نه اونسه د اخر ورځ پره به اعتمادي نه دو جوړه که ختم شیا داسې دو چې کی ماهری وزیر الله صاحب روغلاویا داسې به اعتمادي نه دو جوړه اقوم مطمئن وو لیشکو لیا ډیرو هم مطمئن وې سپه داسې خبراندو چې شوې میش یا دا وی چې سبو د پولیس زونون چې داسې د میش په د افسرونو په سبو زیاړې نه کوي سبو بعد رات ویل نو وي چې یو داسې په افوامو په تفهیم باندې خبره جوړه شي د ملګری د نګوشي کوي ما ځکه چې دغه ملګری پرین سخت تیر کړی دغه پولیس ملګری افسرون ملګری و ټیک تو ډیره سخت یې تیر کړه خو چونکه پرین په ګراوند باندې د ملګری ټوله شپایا تیر کړی دو ورځ یا تیر کړی دو اور وتل یا د شته دی بیا افسرون ملګری سره ملګری شوې دي دالونه جوړ شو د یولوس نه تاړه چې وای د یولوس نه پراک نه خېږي د ملګری وی زه یو خوښ کاو چې د ملګری داسې دوه چې متحد وي اتفاقی وي ان شاء الله د وطن ته د علاقې ته میش ډیره ګټه وروړي په 4 دغه دو چې داسې کا د توسه میش خو چې درته چې میش چې توسه صفای سلا وکړه میش ان شاء الله د قوم د وطن او د توسه سره داسې چې په امن په خبره شوی لوړي د امن مسله ده داسې د میز د ژوند ترول مسله د ذکر در سره ویلوړي بیا وای ان شاء الله په فرنٹ لاین در سره ویلوړي په اخر شمه یو خبره کوله مناسب اندو په داسې دوه چې هم ملګری کای داسې کا زمور د میز د فورس ملګری نوستي چې د خلک وي دوام عام ولوس وي چې لښ کې د میز سره د پولیس سره ویا
لیست کې د امیر سره د پولیس سره یا ځکه ټیک کو چې بل اورز دا د موتا د یوز وون د ایمل هیل نه میسج سره پرېتا چې بل اورز د میز د ایساکی تر انټر شوې دا یو وړ کا د پنچا دور سره یا تشای دور سره هغه زوی نوم ته خو لاویس خان چې هغه ځکه دغه د میسج کو چې زوی لوړو چې څنګه پولیس درو به داسې بیهیویر سره کو وی وای لکه میز یو سوال کوي حالانکه میز خو د قانون او د عین خلک میز خو د تو سره پیږي داسې خلک یې سره پیږي به د اغ لیست کې اصلاح کوي داسې راویا سره کوي چې مناسب وي خو د پولیس ډپارټمنټ او تو سه لکه فورس او د پولیس چې کیمنو جوانان دي دا سره مطمئن کیه چې بیا سبو تو سه سره ان شاء الله میرو په فرنٹ لاین در سره ډیر مننه والسلام بس نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم پهلا هو ټول ملګری ته السلام علیکم زه پهلا مو په سوچ شه مو په ګمان شه مو په هغه شه د پارینا چې کومه خبره غاړېږي پهلا دا هغه دا امیر د پولیس باندې چې کومه مطلب تیرېږي د ډي اس پی نه اوخلا د انسپکټر نه اوخلا د سب انسپکټر نه اوخلا پس کوئی په خپل کلاس ور یو درا میډا خپل دوک درد چاته پیروای نشي حتی دا د هر پولیس والا سره ایدا شای چې خپل کیر شه تو سره نه تسلیمای پلا چې په پیج داینا تو دوک درد تو ټینشن تو ډیپریشن تو یو اپ نه دای نه پیری بیا زه دغه خال کې دغه عوامه او دا سمرا تاجر برادری دو زیه کا ضرور شکریہ ادا کیا کنا چې دیه د میر دوک درد دغه سمجاو یا کو محسوس یا کو فیل یا کو ویغه نه بدر سره ویا دردل بزین چې زی چې ضرور شکریہ ادا کیا د خپل د میر د کمیټې طرف نه او د پولیس طرف نه دا وې کام وی او هغه نه بعد مرید بھائی چونکه خبره وکړه مو خپل پریارټی دا د پولیس افسر خپل پریارټی وی زه خپل می دا سوچتا چې د موس کوی د مو اول دور د مو تنه دور زه په خپل چې زه همیشه چې په نګاری و چې د عوامو په خدمت شډیب و یو به جرم وی یو به داسې غوي پابند د مون خپل عوامو نه کېږي بل چا مو مجبوری وی او مو خپل کوشش ته داینه یک دا ویو کنه وی دا مرید صاحب می گوا دا قریشی صاحب رغلا دا می گوا دا مو دا کوشش وی چې زه خپل چې کیم کمپلیننت ته د مو عوام دی اگر سی زه یہ بیگی لاس ما ہوتا نہیں بولائی ایغه نه بعد د چای یغه می چای بسکوټ ما ہوتا کړی وی زو یان چې دا عوام سیکتی د موزون دا چې دا مونږه خفا لوټ شي قسم پختای مو ته د شپې خې بیا نرسي بیا زه د خپل یغه په توسط سره د خپل پولیس دا زه هم بلی ریکوست کوم کاغذ پوی دا د سپوی ډیر رول لبشه پتانه دور نه پیسې چونا پراچ هغه ډایرکټلی دی چې یو پنا کا بندي بندي کاس دروي اوس قریشی صاحب دا هغه درای اموس پوی وی درای بیا په دا بند غوسنه کېږي السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان سرنګ پوزیشن دا شی ویالی برابرۍ په دا بند ترای کېږي خوږه خبره دو خوږه خبره و صدقه دو بیا مو د خپل پولیس نه هغه د عوام مش سره دمره ودرې دو دمره مو سره کې د شي په خپل کیر شه سړای نه ویلوړو او دا عوام مش سره ودرې بیا مې د پولیس ته اخري شدا یغه د ریکوست چې مش پولیس ته عوام سره 10 یغه راوي یا ګول غزي سره خپل وړي کې وریر سره کوم والسلام خبره کوي سمات تا پندو کوم چګړه فرمان خان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول مشرونه گزارش تا دا کیسه د لسکی نوٹ کی او قریشی صاحب د غیران نوٹ کی انور میزبان صاحب په د موبایل شاه د ای جی پی صاحب یو پیغام چلے دلا دا او پرین چې کیما مشتو سے نوستایو کو د ډی پی او سره قریشی صاحب ا ویډیو سے جواب واضح چې سور ویلی دي ا مطالبات یې ورشالي دي هغه کالا چلا ولاو د پولیو متعلق ابلای واقع ساوا او چې کلا میشتا مردار شوی اول دی خپل نه مطمئن تو سم مطمئن وستا ها نه مطمئن خو ډی پی او صاحب ویل چې میږي خپل بدل وخت ایس چې به تو سه نو وستا مطمئن به خو میږي نه مطمئن مطالبه مش لیکلی دو جی هغه نه بعد آی جی پی صاحب دایمي سره معاهده کوي چې موټول مطالبه تسلیم کړي آی جی پی صاحب بیان چلاولا دا پارین سټیټمنټ یو ګوري د سره په موبایل شاله او یې چې پولیس او فوج په یو پیج دی
د شرارتي خال چې کیندي دا میون سے فرق اچي از د شرارتي خال سیکشل د آی جی پی بغیرته ده کده دا کوم بغیرته لږ دا پولیس شروع ته میرو ته ویلی وی خودی ته تکلیف جوړو کوم ته نراو ولا کوم ته حاضر شو بیا او ته حاضر میشته بدوری دایمیش بچیون دی ادغه کوم حالت ادغه کوم بچیون دی میش بیا او سره درېری خدای جی پی دا بوزدلانه بیان ویل کړه دا شرارات ول نوم یې چاته ورک مشرونه په تخشیلش کې سوچو کیه دا د حکومت ورک بل چاته خو نه دا ورته مشرون دا ورک لحنات ته په دغه جی پی همو دا مطالباتو چې د آی جی پی دا بالکل بدل شي چې دای په خپل پولیس ډپارټمنټ نشر مېری پرین یې بیا په لاکی شي یو بیا تا شهید کړه رحمت الله نه مېری پرین بیا شهید کړه دا لې مېری احتجاج د دارنا لاګیا دو مشترک ډی پی او مهدیمانی و ایره ورسره بیا ایکشن شو والا ریاکشن وتا وی دغه تا اسمیر دا چانه وغوړي موداول قریشی صاحب میر محترم وستا د میر بچیون وستا دا کوم تو سره ویلوړ دا میره تو سے شکریا ادا کوي تو سے د میرا دا کوي یو کیسه یو واشوا په یو پیج لی اس دا درام پیج چې په شو چاله ده چې آی جی پی دا نوم ورک دای مشرون تا ورک بل چاته خو نه دا ور تو خو فورس یې تو خو د آی جی پی فورس یې د میر خدمات کوي انتظامیه چلاوي د نوم چاته ورک میره دغه ډېر سخت غندنه کوي او مزاحمت یې کوي دغه بیان و دوامه خبره مې دادو چې هیومن رائټس ولتا زوی یو میډیا په واسطه چې تو سه هیومن رائټس یا خدای د خپل نوم وړاندې کیه ولیا د خشي پښتنه او کې چې د ظلم په دغمل شوبله لګیا می رامن غوړي می سچا په ټیپک ندی راخوستي چا باندې میډاز نه دا کړه نو مې پچام لا کړی دو میش خو یو نه را دو د ټول قوم نه را دو نن پولیس فورس هارو وتا زون تامن غوړي ایس می رامن غوړي د می رامن ته د پدغ نظر ویلو قتل نو زه د آی جی پی اسل بیا غندنه کا تو سه سوی یې میری غندنه کای چې ډېر بادي کړی دي چې دا باندې چلاول دا په 4 بجې د دغه میدان ته حاضر شو او دا د میش سره نوستو په دا باندې باقاعده قرارداد پاس کی تاجر برادری دا سوچ پو کی ودای جی پی میز نو غوړي پدا صبح شه ډېر مهرباني اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د مون ډېر مشرون یا استادي مون کدای شي کشرون یای او د یو ملګری خبره وکړه چې د میژو ته چې د کیمو کمیټي جوړه کړله یې جوړه کړی مې دو کا سبوتا د سبل ډی پی او یا ډی ایس پی یا ای جی پی روغای و دا خبره نه منله سبو میژ باندې د پولیس اعتماد وکړو میژ دغه زوی ته وروتلې سرکشن استلی کمیټي مې جوړه کړه به دغه تمیز په کې مسترګه ګوري اګه نه بعد د عوام چې دروتلې دي میژ تر دغه ډېر بچون ورکشوي دي هغه و میژ نه د مطالبه کوي چې د میژ بچون د سوشل تاسو خپل مطالبه په ومنله خو د میژ بچون مطالبه وسکېږي داغه د روبوسل شي چې په چا باندې سن منکیس وي عدالت ته پیش کی او کني بخو داغه کمیټي څه ضرورت یې نشته دا چې سبو د خلک میشته بیا ژغر کوي دا به میش په کې مستر کې دغه خلک ته ګوري د پولیس ملګری ته میر سرنګ ګوري ګوره میشو په امن غوړي په امن په نومر وتلی او چې به میشته امن نه ملاو کېږي او هغه باوجود میش سره بیا دا شای وشي به د میش پولیس ملګری ته او د عوام ته په کې مستر کې ګوري او هغه نه بعد چې پولیس کاس چی گاوی به د عوام دا پاتز نه کوي چې ته سې کې و تشي تر غلایې دا څنګه چې دا یې سي به هغه عوام لګیای په پولیس زیاړې کوي چې دا پولیس یې وو دا پته نه لګي چې دا چا یې وو دا سوال کوي چې سبب بیا دا سه وشلو اس ګارانټي د چا نشتا مثال د چې د هیڅ د حکیم چې څوک په دا حسابون د پیژي د جنگو د شتګردي د باندې را سمحدود نه دو اونې مش د چې په یو پاسون ګوره زه بار بار دا خبره کوم چې دا په یو پاسون په یو غبون د نه لاندې شي راو کوشش سه یو خبره وکړه چې د نن لاس کو مخشه چې قیمت د شردادی لا گیاوا د مش د پولو سرونه د چرګونه غوندې مړې دل خو ژاغ و نو کو نن دمره جرأت خو په پیدو شو چې کم از کم یو دا دوا دی لاس یا پنځه دی روخو وتل دا شي دا مش به حوصله افزایی کوي چې د شای بیا د ظلم او د زیاتی خلاف نو دا شرط انتها ته مش ایسه نه نسی د انتها د کسبو بیا وشو بیا او سره ووزي بیا وروزي او بیا او سره ووزي دا غل کا مثال 10 دوه چې
چې نوې په دې باندې د میش بوجوړی چې تو مو دا کړی دو سدا وشي داس دو چې خلک نوستا داس دو چې لاس ورځ وکشنې پنځو وکشن یو حال خو روبوسی دی داس هونه کې چې میش نوستي چارتا وی چې زمانه میرو ته چې ما منا به ورته وی چې غوړس دا نه میشته جرنیلر سي دا نه میشته کور کمانډر سي دا نه سه مونیر سي خو دغه میشته زوی سره دی د افسرون دی دا سره راغېږي انتها ته میش د اسنه خبره نه بیاي چې کسبوتا بیا اوسلا بیا واده سر ووزي دی چې دا چا مې دا سه کور سره کوي چې سره باندې دا غن دی ګونګور دا ډي پیو سه با مثال د خبره دو چې دا غن د پښه ګونګور بنیادی کې سب پمشتو سه دو چې امن ز بیا ته چې درې ټکی نه جوړ دا خو ډېر کې ماتي شاید دراسه پساوکان نرسي دا مش په ځون شو دا جذبه او دا جرأت پیدا کوي چې کسبو بیا کې د پدانه ډېر ووزي قبل ورز بیا کې دا یو مسلسل عمل دا چې میږي بار بار کوي تنقید نه نسره کوي په یو باندې یو بل باندې داس د تنقید نسره کوي اعتماد و سره سوتي او ووزي و بار بار د زون سره او د حکومت سره او د پولیس و د خلک په مان چې ټول میشتو دا و دا ور سره چې بیا کې د بیاوي کېږي قبل ورز کې د بیاوي کېږي ان شاء الله حالات 10 طرف ته خوش لفظات طرف ته ترتیب امر پسون چې شو دا دغه نه باد ټارګټ کلی نه دا شو یو منټ آی جی پی صاحب جمشید خبره درته وکړه یو اورډیننس تنن یو نیم کول مخشه پاس شو دا په پاکستان شه ډېر په خاموشي سره پاس چې څوک په پیدلې تا یو هغه مزمرات و په نقصانات باندې پیوي خو بهر حال داسې دوه چې لکه عام خلک نه دا محسوس کړه چې په پاکستان شه د 17 ګریډ ناونسا د 22 ګریډ افسر سره کاغه پولیس تا کا سیول دا چې په کیما محکمه شه سیول افسرون ترانسفر او اپاینټمنټ د کېږي د ایس آی اپروول یو ته ضروري کړه دا چې دې د مرزي نه بغیر افسر باندې دای شي د ته د پاکستان قانون دا آی جی پی داسې سړی ته په صبح شنک شنایوالو ته چې بچون د مړدل ژغ ونه کوي به ته ورسته نو سوګ نه ګیلا ما کوي ا 10 دوچ نه خپل فورس وفادار ده ا نه مطلب در 10 دوچ د عوامي وفادار ده د چا وفادار ده دا بیان یو فرمان خان قصدن داسې جاری کړه د 4 دغه دو دای د هغه خلک ایجنټ دای د هغه خلک ایجنټ د خره خته چې دایره نوستي کومیج دازه په باندې شه مسله مشتوس دوی نه جی پیر خبران ده مشتوس حال طرف ترونی سبو بیا د سر ووزي کا واقع کې دلا د دنن چر وتلې خدای می عزت زه د خپل عوامو تخلیو دا خوښ کوم چې مشکله غالون سي لیا مفرورون سي لیا نشایون سي لیا چار فروشون سي به د مو په د کلی مالک د مو سیاسي سړای د مو ته ترنه ته نرترمي دای مول یا ترنه ته نه رسول دای پیند کا سونه ده تاسو وي مو خو به واسي دای د مون سيچو سره یا ډیلینګو کې لیا سرانګو کې دای خلاص کې د سره د معاشره ته باشلا د معاشره د خشي ته باکړه زه د یو ریکوست کاو دغه وام ته د یو سوال کاو چې دای د مو ته نرترمي ترنه ته چې غالوي پرچا د ورکای چې ریغ وي ډایرکټ یا زودای په پیسې کې سمې سره چا سره زدا سمي چې کی مالک دیر شي یا مې کی مالک دیر شي کیم خان دیر شي هغه پاندوا وکړه چې سره میراو شو خپل پولیس ګروپ ته اچاوا چې خپل پر دي